ایرانی پولساتو ځواکونو له لوري د بېګناه افغانانو ډلهییزې وژنې په اړه د پخوانیو افغان چارواکو توند غبرګونونه سمیع سعادت قسم وکړ چې د دې بدل به هرومرو له ایران اخلو. د نورو جزئیاتو لپاره ویډیو تر پایه وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د خالواش په نوم د ایران د بشري حقوقو سازمان راپور ورکړی چې بېګامه هم د ایران د سیستان او بلوچستان ترمنځ په کلکان سیمه کې د افغان کډوالو په یو لوی کاروان ډلهییز برید شوی چې د وروستیو معلوماتو له مخې ویل کېږي چې دې برید کې 280 تنه افغان کډوال په شهادت رسېدلي او ګڼ شمېر نور مرګوني ټپیان دي. په ورته وخت کې له همدې برید څخه د نږدې 40 نورو افغان کډوالو د تېښتې خبر هم ورکول شوی چې ښایي دغه افغان کډوال هم په خطر کې واوسي. که څه هم د دې دردونکې پیښې په اړه تر دې د مطالب چارواکو کوم غبرګون نه دی ښودلی، خو پخوانیو افغان چارواکو یا د وحشي او بربري کړنه په کلکو ټکو غندلې ده. د جمهوري نظام یو پوځي جنرال سمیع سعادت ویلي دي د ایران دا ستر بربریت په کلکو ټکو غندو. افسوس چې په وطن کې د وطن اصلي ساتونکي نشته، خو ایران د دې برید ځوابي او انتقامي برید ته متمه شي. سمیع سعادت زیاتوي که څه هم د اوس لپاره کمزوري یو او هیڅ نشو کولی، خو په خدای قسم چې وخت به راځي او د خپلو هېوادوالو د وینو غږ به ترې ډېر ژر اخلو. د پوهاني حکومت د مشرانو جرګې سناتور یا انارګلي هنریار هم د ایراني پولساتو ځواکونو دغه وحشي برید په کلکو ټکو غندلی او هغه یې د انساني کړنو خلاف عمل بللی. انارګلي هنریار غوښتنه کړې چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا باید د دې پیښې پلټنه وکړي او عاملین باید سخت مجازات شي. د ننګرهار پوهانی والي ضیاء الحق مرحیل وایي د ایراني ځواکونو له لوري د افغان کډوالو ډلهییزه وژنه د انساني او اسلامي حقونو په لمنه تور داغ او نه منونکی جنایت دی. مرحیل زیاتوي چې دا بېګناه خلک د یوې مړۍ ډوډۍ پیدا کولو لپاره د هېواد پرېښودو ته اړ شوي وو او نړیواله ټولنه باید د دوی پوښتنه له ایران حتمي وکړي. د پوهاني حکومت د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر لیکلي ایرانی چارواکي باید د دې پیښې د هر اړخیزې پلټنې لپاره یوه کمیټه وټاکي او ایراني حکومت دې د مړو او ټپیانو لپاره جدي پاملرنه او د دې ناوړه پیښې عاملین باید مجازات کړي. د مشرانو جرګې پوهانی رئیس فضل هادي مسلمیار هم د ایراني ځواکونو یاد برید غندلی او ایران یې له افغانستان سره د دوه مخي او ظلم کوونکي ګاونډي په توګه تورن کړی. تاسو درانه پر دې اړه څه نظر لرئ؟ له ملتیا مو نړۍ مننه. شیر او سبسکرایب مهم نشي تر بیا ښې چارې.